علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم افغانانو ورونو، زما سلامونه قبول کړئ. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ بخیر یاست؟ قدرمنو افغانانو ورونو، که په خارج کې یاست که په داخل کې یاست، زما سلامونه قبول کړئ، زما احترامات قبول کړئ. زه ستاسو یو عاجزه مسلمان ورور یم د کندهار. زه ستاسو سره په تماس کې یم. زه دغه یو دانه خپل پښتورګي خرڅوم. یو عاجزه ما تلیفون وکړي، ما د وینې ټیسټ وکړي. د وینې ګروپ مې ای مثبت دی. هر څوک ضرورت ته لري، هر افغان چې ضرورت ته لري، د یو پښتورګي د کرستا پښتورګي د چپه پښتورګي د ضرورت لري. زه یې خپل یو پښتورګي خرڅوم. زما د وینې ګروپ ای مثبت دی. ما تلیفون شماره 09 150 392 5 مې د تلیفون شماره ده. 09 150 392 5. دا زما شماره ده. هر مسلمان ورور چې پښتورګي د ضرورت لري، په هر ځای کې چې غواړي، که په کابل کې غواړي، که دلته په کندهار کې غواړي، که په هرات کې غواړي، که په هر ځای کې غواړي، زه ورته حاضر یم چې خپل د یو پښتورګي به خرڅ کړم او د خپلو مشکلاتو حل به وکړم او د خپلو بچو دپاره نه به کم برابره کړم. او د خدای د رضا دپاره زما السلام علیکم دوستانو. دا د دغه سپین ږیري حالت ودردولم. ما غوښتل یوه یادونه افغانانو ته وکړم. یادونه دا ده چې موږ چې په تېرو 20 کلونو کې هغه حالت چې دوی غلامي ورته وایي قبلوو، هغه مو په دې خاطر قبلوو چې په هغه حالت کې د خلکو لپاره د ژوند حد اقل حد تأمین و. په هغه حالت کې موږ 1.5 میلیون انسانانو ته مستقیما په حکومت کې معاش ورکوو چې په هر یو باندې تر 15-16 نفره پورې فامیل متکي ولس په دې اعتبار باندې د افغانستان نیم نفوس ته د افغانستان له حکومت مستقیم معاش ورته. موږ په دې خاطر باندې هغه حالت ته تن ایښی و چې موږ ته معلومه ده چې د افغانستان وسایل د افغانستان د خلکو لپاره په لنډه موده کې کافي نه دي. نور ضرورتونه خو زده کوئ، اساسي صحي او اساسي خوراکي ضرورتونه د افغانستان د خلکو نشي پوره کولی. دا دلته د غیرت او د بې غیرتۍ خبر نه ده، دلته د ازادۍ او د غلامۍ خبره نه ده. غلامي دې ته ویل کېږي چې ته له یو انسانه د انتقاد حق واخلې، ته له یو انسانه د خبرې کولو حق واخلې، د سیاسي ازادۍ او سیاسي فعالیت حق ځینې واخلې، د ګوند جوړولو حق ځینې واخلې، مدني فعالیت حق ځینې واخلې، د خپل طرز باندې د ږیرې پرېښودلو، د ویښتانو جوړولو حق ځینې واخلې، د ژوند د خوشحاله تېرولو، په ژوند کې د خوشحالي درلودلو حق ځینې واخلې، له ښځو د تعلیم حق واخلې. دې ته غلامي ویل کېږي. موږ په تېر جمهوریت کې آزادترین انسانانو په دې ریجن کې، په دې سیمه کې، په بل هیڅ هېواد کې دومره فردي ازادۍ نه وې تأمین. زموږ په جمهوریت کې طالب وو، زموږ په جمهوریت کې جهادي وو، کمونیست وو، سیکولر وو، زموږ په جمهوریت کې هر څوک وو چې ازادۍ انتها وله. غلامي په امارت کې ده او غلامي د پنجابیانو په اشغال کې ده چې هم د موږ خارجه تګلاره د پاکستان په ګټه باندې کارېږي او هر مورد کې چې د افغانستان ګټې د پنجاب له ګټو سره په ټکر کې راځي، د افغانستان خپل نااهله واکمن د پنجاب ګټو ته لومړیتوب ورکوي. نه موږ په بهرنۍ تګلاره کې ازاد یو، نه موږ په داخل کې ازاد یو. په داخل کې د ازادیو حالت تاسو ته پخپله معلومیږي. زه یې ګورم اکثره خلک چې موږ ته ښکنځلې کوي چې ورسې پروفایل یې له ډاره لاک کړی وي، خپل تېر پوسټونه همدغو وحشیانو ته نه شي ښودلی، د اطمینان احساس نه ځینې کوي. خو بیا بېرته دومره ذلیل شوي دي بعضې افغانان چې هغه بېرته د همدغه غاصب، د همدغه مستبد، د همدغه مطلق العنان فرعون او نمرود دفاع کوي. دغه حالت ته غلامي ویل کېږي. هغه حالت ته نه غلامي ویل کېده. په هغه حالت کې هغه څه چې موږ منلي وو، د همدې لپاره منلي وو چې موږ پوهېدو چې د افغانستان ملت تر یو وخته پورې نړیوالو لاسنیوي ته ضرورت لري او دا طبیعي دی په هر ملت چې په دغسې حالت کې لکه د افغانستان په حالت کې، لکه د افغانستان وضعیت چې دی چې تازې بنا وړاندې شوي
چې تا حکومت هغه اساسي خدمات ارزانه کړی شي دغسې ملتونه د نورو لاسلیوي ته ضرورت لري او دا افغانستان په دې کې استثنا نه ده. ډېر ملتونه تر دې برخلیک تېر شوي دي. اوس هم په نړۍ کې کمزوري هېوادونه دغه پاکستان په 300 کاله ثبات سربیره اوس هم چې یوه ورځ یو کال امریکایي مرستې په دوی باندې قطع شي او خارجي مرستې پاکستان له سقوط سره مخامخ کېږي. د نړۍ ټول واړه هېوادونه د لویو قدرتونو په حمایه باندې یا په نظامي حمایه باندې یا یې په استخباراتي او په امنیتي حمایه او په اقتصادي حمایه باندې پایي. هغه غلامي نه ده، انټرډیپنډنسي یا یو په بل باندې تکیه په نړیوال نظم کې د هېوادونو ضرورت دی. په هر صورت دا خبره مې تش دې لپاره وکړله چې د طالبانو د تېرو 20 کلو مړي ټول جهنم ته تللي دي. انشاءالله د خدای د حکم په اساس د شریعت په اساس جهنم ته تللي، ځکه دوی د خدای لپاره جګړه نه وه کړې، د پاکستان د ګټو لپاره یې کړې وه. او البته حکم دا حکم موږ نه کوو چې څوک به جهنم ته ځي څوک به نه ځي. موږ یوازې د شریعت د ښکاره حکم په اساس باندې وایو چې د شریعت حکم دا وایي چې دغسې یو څوک چې د پردیو جګړه وکړي د اعلی کلمت الله لپاره جګړه ونه کړي او یا یې ولو کوي په نیت کې دا شی وي هم خو چې د دوی د جهالت له امله مسلمانانو ته تاوان رسېږي. د هغو خلکو جهاد چې دی هغه فساد دی او هغه په هغه جنګ کې که مړه سو هغه د خدای په نزد باندې جهنمیان دي. بس همدومره. بخښنه غواړم ناوخته ده، فقط زړه مې صبر ونه کړ، په دې ویډیو باندې مې غږیز پیغام پرېښود. مننه.